سلامونه دوستانو، نن در سره یو افسوسناک خبر شریکوم چې د پښتونخوا درګۍ علاقه حرکي کې یو ظالم زوی خپله ښځه او پلار ډیر په بېدردۍ سره قتل کړي دي. که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. هغه ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. په درګۍ علاقه حرکي کې یو ظالم زوی خپل پلار او ښځه ډیر په بېرحمانه طریقې سره قتل کړي دي. دوی څو داسې ګناه کړې وه چې خپل زوی ښځه او خپل پلار یې په بېدردۍ سره قتل کو. دغه مجرم چې علي اکبر نومیږي د خپل پلار او ښځې په ډزو ویشتلي دي او دواړه په مقام مړه شوي دي. د دغه دواړو مقتلینو لاشونه د درګۍ هسپتال ته رسول شوي دي چې سا پکې نه وه او دواړه مړه شوي وو. داسې ویل کېږي چې د دوی په کور کې کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې وي نو په دې وجه یې خپله ښځه قتل کړې ده او بیا یې پلار هم ویشتلی دی. ویل کېږي چې تېره هفته چې کومه ښځه قتل کړې شوې ده د خپل خاوند علي اکبر خلاف یې په درګۍ تاڼه کې اف هم درج کړی و. داسې معلومیږي چې د دغې اف په وجه یې خپله ښځه ویشتلې ده نو علي اکبر لا تر اوسه نه دی ګرفتاره کړی شوی. دوستانو کو تاسو ته پته وي چې په کور کې کوم زوی بد عمله وي چې چرس کي یا څه نورې نشې کوي نو مور ورله د واده بندوبست کوي او پردی تور سرې ورته راولي چې د واده سره به سم شي. خو د واده نه بعد یې هم دغه عمل وي او اخري انجام یې داسې وي. ملګرو موږ حکومت نه مطالبه کوو چې ملزم علي اکبر لا دې سخته سزا ورکړي چې بل ترې عبرت واخلي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او شیر یې کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.